221 تنه مجاهدین د 215 اعظم قلعه اردو ښوونیز مرکز څخه فارغ شول. د کابل جلال آباد لوی لارې د بدیل سرک پراخوالي کار دوام لري. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه 2 تازه او مهمو خبرونو ته. 221 تنه مجاهدین د 215 اعظم قلعه اردو ښوونیز مرکز څخه فارغ شول. د 215 اعظم قلعه اردو اړوند خوراب تعلیمي مرکز څخه د 3 میاشتو پر مخ تللو عقیدوي او مسلکي زده کړو ترلاسه کولو وروسته 221 تنه مجاهدین فارغ شول. په دغو مراسمو کې د 215 اعظم قلعه اردو قمندان الحاج ملا شرف الدین تقي صاحب، د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونلونو معاونیت د پلان او پالیسۍ رئیس مولوي احمد الله صاحب، علماو کرامو او ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو ګډون کړی و. مسؤلینو په ویناو کې فارغ شویو مجاهدینو ته د مبارکي ویلو ترڅنګ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ترلاسه کړي مسلکي زده کړې نور مجاهدینو ته هم ور زده کړي. همداراز په پای کې فارغ شویو مجاهدینو د اسلامي نظام د ساتنې او د هیواد دفاع لپاره په هر ډول حالاتو او د هیواد په هر ګوټ کې د خدمت لپاره چمتووالی وښود. د غونډې په پای کې د 215 اعظم قلعه اردو د مشرتابه له لوري فارغ شویو مجاهدینو ته بریلیکونه ورکړل شول. د کابل جلال آباد لوی لارې د بدیل سرک پراخوالي کار دوام لري. د ملي دفاع وزارت اړوند مرکزي قلعه اردو او انجینري لوا انجینري ټیمونه د کابل جلال آباد لوی لارې د بدیل لارې د پراخېدو په کار بوخت دي. د دواړو طرفه د وسایطو تګ او راتګ په بدیله لار یو اندازه رش او لاربندي رامنځته کړي. د ملي دفاع او ټولګټو وزارتونو انجینري ټیمونه په همغږۍ سره دویم سرک جوړولو په لټه کې دي چې کار په شدت سره روان دی. همداراز د عمومي لاره په هغه سیمه کې چې د غر ښویېدنې احتمال و، هغه ستونزه د مرکزي قلعه اردو د پرسونلونو لخوا هواره شوې او له منځه تللې ده. د ملي دفاع وزارت پرسونل په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیوادوالو په چوپړ کې دي او له هیوادوالو غواړي چې د صبر او زغم څخه کار واخلي او د نظم په راوستلو کې مرسته وکړي.